په منځني ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د خبرونې له ملما د ویسکانسن د پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد سره خبرې کوو چې د اسکایپ لارې خبرونه کې را سره یوځای شوی دی. آقای آزاد خوش آمده. سلامت باشین. شما در جریان هستند که ایرلند، نروژ و اسپانیا تصمیم گرفتند که دولت فلسطین را به رسمیت بشناسند. نخست می‌خوایم نظر شما را در خصوص این اقدام کشورهای اروپایی بدانم. مسئله فلسطین و اسرائیل بدون شک تنها مسئله فلسطین و اسرائیل نیست، بلکه نگاه داشتن بالانس جنگ در منطقه است و در این بالانس یا در این جنگ کشورهای مثل ایالات متحده و کشورهای اروپایی یعنی قدرت‌های جهان اونا غیر مستقیم دست دارند. شناختن به رسمیت شناختن دولت فلسطین یعنی حماس که به شمول ایالات متحده بعضی از کشورها اونا را به حیث دهشت‌افکن میشناسند، نگه داشتن یا تداوم بالانس ساختن است. یعنی از یک طرف کشورهای منطقه و قدرت‌های جهان حماس را دهشت‌افکن میگه و از طرف دیگر بعضی از کشورهای اروپایی اینا را به رسمیت میشناسه و خصوصا کشوری مثل آیرلند مستقیما تحت رهبری و مدیریت مستقیم و غیر مستقیم بریتانیا می باشه و بریتانیا کشوری است که در 1948 اونا اسرائیل را ساختن به وجود آوردن و تا امروز هم در آن مسائل مستقیما دست دارن و از طرف آیرلند به رسمیت شناختن فلسطین یا به رسمیت شناختن حماس بگوییم به این معنا که یک طرف دیگر را هم قدرت میدهند تا تداوم جنگ را اونا یک نوع مشروعیت بدهند تا در منطقه این جنگ تداوم پیدا کنه. در کل میتوان گفت که به رسمیت شناختن دولت حماس که سوالات خیلی زیاد دارد و در طرف دیگر که به اساس دکترین مطالعات یا سیاست جهانی یا بین المللی مشکلات خود را اسرائیل هم دارد. در کل هر دو طرف را بالانس نگه داشتن تا این جنگ تداوم پیدا کنه و قدرت‌های جهان بتانه در منطقه اونا منفعت‌های خود را منفعت‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی را به این شکل ادامه بدهند. آزاد صاحب د اسرائیل په دې اړه تون خبرګون خوده دی. د هغه هیواد صدر اعظم ادعا کړې چې دا اقدام ترهګرۍ ته انعام ورکول دي. د فلسطین دولت جوړیدل څومره عملی ښکاري؟ ګوري که د لند ولار سو د 1988 کې کله چې جامعه اسلامیه رامنځته کیږي او ډیر ژر به همدغه جامعه اسلامیه د حماس په نوم بدلیږي او په 2015 کې کله چې د وسلوال قدرت ترلاسه کوي د حزب الله په مرسته باندې یا په سیمه کې د ایران په مرسته باندې په 2015 کې د اسرایل د هغه مهال لومړی وزیر اریل شرون په یو شپه کې ټول پوځونه د غزا څخه راباسي او په دوه میاشتې وروسته حماس ټاکنو درېږي او بیا په 2000 کې کله چې دا ټاکنې ګټي د هغه مال د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبليو بوش د مبارکي ورکړي او د فلسطین خلکو ته مبارکي ورکوي چې ډېر شفاف انتخابات ترسره شول چې حماس وګټله او د هغه مهال د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر کونډولیزا رایس هغه په خپل یاداشتونو کې لیکي چې موږ دغه کار ملاتړ وکړ او بیا د قطر څخه یو میلیارډ ډالر حماس ته ورکول کیږي. دا به د معنی چې د قدرت د بیلانس ساتلو لپاره د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره د فلسطین د ازادي غوښتونکو کومه اداره چې وایي کوم تحریک چې وو پی ال ای Palestinian Liberation Organization چې واقع مشرتوب یاسر عرفات کاو هغه هم د فلسطین له جغرافیې څخه ایستل کیږي د حماس په لاره حماس قدرت ته رسول کیږي حماس ته سیاسي قدرت ورکول کیږي. حماس تاسو مخکې په خپل خبره کې اشاره وکړه حماس او فلسطینیان سره بیل دي اوس تقریبا هغه مشکل چې اسرائیل او دنیا د حماس سره یوازې لري نه د فلسطینیانو سره. بلې ګوري که چیرته حماس په فلسطین کې نه وای د حماس په څیرې وډاله په فلسطین کې واکمن نه وای نو بیا د جګړې د مشروعیت لپاره اسرائیل هیڅ نه درلوده او د اسرائیل د ملاتړ لپاره د غرب قدرتونو بیا توجیه نه لرله. طبيعي خبره ده چې تاسو باید چې وډاله قدرت ورسوي چې د هغې د ځپلو لپاره جنگ ادامه پیدا کړي. د حماس راوستلو کې په خپل اسرائیل او د متحده ایالاتونو خورا ډېر رول نه دا ډېر رول ستا خو سره په ستونزه کې دي نو دیو خو د سنوي چې په اسلام زو د حماس سره جوړ جاړی کوو
ګوري کله چې د جنگ د تداوم اصطلاح د نړیوالو اړیکو د دکتورین په اساس باندې رامنځته کیږي د جنگ د تداوم لپاره تاسو باید داسې وډاله ولرئ چې دغه سره جګړه وسی کچېر حماس الته نیوي نو بیا جګړه د چا سره کې لکه جګړه الته نیوي په منځني ختیځ کې وضعیت سره کوم مدیریت کیږي کچېر جګړه نیوي په منځني ختیځ کې یا مثلا په منځني ختیځ او جنوبي منځني اسیا پورې د اقتصادي سیاسي او نظامی رقابتونه به څنګه کنټرولېږي د سترو قدرتونو لکه متحده ایالاتونو دولت طبي خبره ده چې دغه سه یو ډله باید په قدرت کې وي او جګړه باید تداوم پیدا کړي او د جګړې تداوم لپاره د هیڅ کله نشي ویلای چې موږ جوړجاړی سره کوو یا موږ سره جوړ یو طبي خبره ده چې ښکارا به هغه ظاهرا به جګړه وي او په ټوله کې بعد د سیمه او د نړۍ د قدرتونو د دکتورین لمخې دغه امغه نفوذ په هغه سیمه باندې تداوم پیدا کوي لکه څنګه چې وسم دی. آزاد صاحب محکمه بین‌المللی جرایم خواستار بازداشت برخی از رهبران بلندپایه اسرائیل و حماس و شمول بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل شده که البته با واکنش‌های همراه بوده. فکر می‌کنید این تصمیم محکمه اول چقدر وجه عملی داره و دوم چقدر در تغییر مسیر این جنگ بین اسرائیل و حماس تاثیرگذار خواهد بود؟ اینترنشنال کریمینال کورت یا محکمه بین‌المللی جزا به اساس منشور هگ بدون شک تأثیرات خود را داره. متاسفانه این محکمه قوه نافذه نداره، پلیس نداره که اونا دستگیری کنه یا مثلا اونا که تصمیم میگیرن به اساس تمام اسناد و قرائن. من شخصا با څارنوال کریم خان از دسامبر 2022 در تماس هستم، زمانی که من عریضه خود در مسائل افغانستان به ICC سپردم. اینا شخصی هستند که به اساس تمام اسناد یا نقطه به نقطه هر مسئله را تعقیب میکنه. تاثیرات سیاسی خود را داره به اون شکل که بالای مسائل افغانستان داشته، بعضی از رهبران اسبق افغانستان و به شمول کسایی که امروز در قدرت هستند بندیزهای سفری بالای اونا نافذ شده. اما در کل یک قوه اجراییه که اونا قوه نافذه باشه این اوامر را نافذ کنند ندارند. اما بالای حماس بدون شک قیودات از قبل بوده، اما امکان داره که قیودات بالای رهبران دولت اسرائیل هم و خصوصا در سفرهای رسمی اونا بعضی قیودات وضع شود. اما در کل اینکه دستگیری صورت گیرد متاسفانه من فکر نمی‌کنم که چون ICC اجرای قوه را نداره، متاسفانه من فکر نمی‌کنم که دستگیری صورت گیرد. د اسرائیل او حماس ترمنځ د ستونزې څنګه هوارېدې شي؟ ګورې لکه مخکې چې ما ویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل او د حماس ترمنځ نه ده، دلته د سیمې او د نړۍ قدرتونو پکې ښکیل دي او د دې بیلانس ساتلو لپاره به دا جګړه له بده مرغه دوام پیدا کوي. وخت نا وخت به لکه په تیره کې ځینې وخت به سوله ییزې پرېکړې وسي، ځینې وخت به اوربندونه وسي. په ټوله کې زه فکر نه کوم څه ډول چې د جګړې د بیلانس ساتلو لپاره هغه هیوادونه چې په مستقیم ډول د اسرائیل سره ولاړ دي بیا هم د حماس د رسمیت پیژندلو بحث کوي. یعنی د دې ستونزې د اورولو لپاره تر اوسه پورې نړیوالو سترو قدرتونو تصمیم نه دی نیولی. اما د فلسطین د عام ولس لپاره ممکن د ICC دغه پریکړه چې د ستر جنایتونه لکه جنوساید همدارنګه ډیپورشن یا همدارنګه لوګي سره مخ کول دغه تاثیرات بولي د فلسطین عام ولس بل دغه ستونزې څخه ممکن د ICC د دې پریکړې سره وځي، ډوډۍ به ماته ورسیږي، لوجستیک هم ورسیږي او اموژنه به بند شي. اما دا جګړه به د حماس او د فلسطین ترمنځ د بعد مرغه تر ډیره پورې همدغه دوام عمومی. بسیار وقت کوتاه می‌خوایم از شما یک سوال هم در رابطه با منطقه داشته باشم. کشته شدن رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش واکنش‌های متفاوت را داشته. فکر می‌کنین رئیس جمهور ایران و کشته شدنش چقدر روی سیاست‌های تهران در منطقه تاثیرگذار خواهد بود؟ بخصوص وزیر خارجه ایران در این 2 سال گذشته دیده شد که اونا در پالیسی ها یا سیاست های خارجی ایران خیلی فعال بودن. شاید تاثیرات پالیسی های خارجی ایران بالای تاثیرات داشته باشه، اما در کل تاثیرات بزرگی نخواهد بود، چون شخص مثل قاسم سلیمانی زمانی که کشته می شود که یکی از اشخاص دولت ایران در کل دولت بگویم رهبری تمام شبکه‌های استخباراتی
ایران هم داشتن. زمانی که اونا کشته میشوند، مسائل یا بالای فعالیت‌های ایران، فعالیت‌های رسمی و غیر رسمی، فعالیت‌های مشروعیتی که داره و غیر مشروع تاثیرات بزرگی نداشته. در کل میتوان گفت که تاثیرات بزرگ نخواهد در منطقه یا هم در سیاست‌های ایران دیده خواهد شد. د ویسکانسن پوهنتون استاد ډاکټر نجیب آزاد ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې له موږ سره مو ګډون وکړ. تشکر از شما. ژوند